او دا کلیوالان راوتلي دي، دغه ماشومان موږ سره ولاړ دي. دو غریبانو ټول سامان اوبه وړلی او دا کلی ورته راوته په اتفاق سره. السلام علیکم لیدونکو ستړي ماسو ټول، زه ګلبارام خبرې کوم چې سن کشنه ما کمرانانو ته په غیر ورځ ما ته کمرانان ودرېږي چې کله یې وټو دوران درې ورته ما باندې اوبه وختلې، درې وارې دا چلارم ورځ چې په ما اوبه خېږي چې کله وایي وړیا او پیسته راسه او پیسته زه لینو باندې سبا ملته ځه ایګه ملته راځه لینو باندې یو مې وته پاس کی بل مې بل ته پاس کی بل مې بل ته پاس کی، تر اوسه پورې ما ته هېڅ نه سو میلاو. بقایا وایي چې موږ شرپناه پیسې منظور دي، پاڼې منظور ده، موږ کورونه یې ووړه ده د تاسو تر مخ تیار شه، موږ کورونه یې ووړه لا به موږ ته شرپناه جوړېږي. تر اوسه پورې هېڅ سهولت موږ ته نه کړی، غور نه کوي تر اوسه پورې، هر شی مو یې ووړل. مهرباني دې وکړي موږ غور دې وکړي، موږ ته دې راسي چې هغه دې وکړي موږ چې مدد دې وکړي حکومت. جناب دې موږ حکمران دا حالات زیر کوي چې دا موږ میلې چې کومه ده که نو اوبه ته چایي بال بچ مو په عذاب ککړ ده، د موږ غور هېڅوک نه کوي. یوه شرپناه مو دا چې کومه ده که نه هغې مو هزار دفعه چې کومه ده درخواستونه وکړه او هېچا غور نه پې باندې وکړ. دا حالات تاسې په خپله باندې وګورو چې موږ ته څومره تکلیف ته د موږ یې څومره نقصانونه وکړه. دا ټولې اوبه په چشم کاڅ باندې راسپارې دي، دا خو لا د خدای را باندې رحم ده چې د ټانک زامه په موږ نه راځي. که د ټانک زامې لس ورندې اوبه رالې د چشم کاڅ به بلکل نام او نشان نسي پاته. نو مهرباني دې وسي موږ د چې کومه ده که نه په دې حال باندې غور وسي، د موږ په غریبۍ باندې د موږ حکمران ځان خبر کړي چې کومه ده که نه چې دو خلکو ته دا تکلیف واقع سره شته. که بیا دو شک پسې ګڼي نو نن راتلی سي او سبا راتلی سي، دا موقع محال دی دو په خپله باندې وګوري چې آیا بلکل دو خلکو ته تکلیف ته او که دا مستی کوي. موږ د دې حکمرانو حقدار یو چې کومه ده که نه چې داسې تکلیف ته به مو نه ورکوي. د پاکستان عوام یو او پاکستانیان ځان شمارو، څوک په اوبو یوړو، څوک په څه تکلیفو، څوک په څه تکلیفو باندې، او د موږ په حال باندې بلکل هېڅوک غور نه کوي او نه څوک داسې وایي چې دا د موږ عوام ده. وسلام.